د امریکا په اړه ممکن تاسو فقط د یو ډول لاټري په اړه به تر اوسه پورې تاسو فقط اوریدلی اوسئ چې هغه ډیوي لاټري ده د امریکا. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو سره د امریکا یو نوې لاټري په اړه تاسو سره معلومات شریکوم. امریکا دغه لاټري H1B په نوم یادېږي چې دا د امریکا د نن امیګریشن ویزا ده، یعنی د غیر مهاجرتي ویزا ده. نو په دې کې هغه څوک ثبت نام کولی شي، هر هغه څوک چې د انجینرۍ په بخش کې، په ډاکټرۍ په بخش کې، په ساينس بخش کې، په فاینانس په بخش کې، په نور ډیر زیات نور بخشونه هم شته دي. په دغه بخشونو کې درس لوستلی وي یا کوم څوک په همدغه بخشونو کې تجربه ولري، یعنی دغه دوه ډوله خلک ورته کولی شي چې دغه لاټري ته ثبت نام وکړي. یعنی د دې عمومي ریکوایرمنټ هر هغه څوک چې یعنی د پوهنتون څخه فارغ اوسي، په همدغه بخشونو کې چا په انجینرۍ په بخش کې درس لوستی وي، چا په ډاکټري په بخش کې، چا ساينس په بخش کې، چا په فاینانس په بخش کې، په نورو بخشونو کې، او یا کوم څوک په همدغه بخشونو کې تجربه ولري، دغه خلک کولی شي چې دغه لاټري ته ثبت نام وکړي. په دې کې ښه خبره دا ده کوم څوک چې فرض مثال د پوهنتون څخه نوی فارغ اوسي، کوم څوک چې په دغه بخشونو کې ډیر زیات تجربه لري، نو ټولو ته یو برابر چانس ورکول کیږي، ځکه چې دا د لاټري سیستم ده. نو کېدای شي کوم څوک یو ښه قوي اسنادونه ولري او هغه انتخاب نشي، کوم څوک چې یو ضعیف اسناد لري هغه انتخاب شي، ځکه چې دا د لاټري سیستم ده، په دې کې سیستم انتخاب کوي. نو په دې کې به تاسو فقط ثبت نام کوئ. لکه څنګه چې تاسو دغه جدول ګورئ چې په دې کې 2021 کې ګورئ څومره ډیر زیات ویزې ورکړل شوي دي په همدغه د H1B برنامې لاندې، په 2022 کې څومره ویزې ورکړل شوي، په 2023 کې څومره ویزې ورکړل شوي دي، او اوس راغلو بیا په 2024. دا په هر کال کې د فبروري 28 څخه د دې ثبت نام شروع کیږي تر مارچ 22 پورې. نو په دې کې بیا ښه خبره دا ده چې د دې ریزلټ فقط 8 ورځې وخت نیسي. نو هر وخت چې ثبت نام بندیږي د 8 ورځې وروسته څخه د دې بیا ریزلټ هم اعلانیږي. نو دا د لاټري نه ده چې تاسو ورته ثبت نام وکړئ بیا به کلونه به ورته تاسو ناسته چې د دې اوس ریزلټ کله اعلانیږي. نو د فبروري 28 څخه د دې ثبت نام شروع کیږي د مارچ تر 22 پورې. د مارچ 22 څخه بیا فکس 8 ورځې وروسته بیا د دې ریزلټ اعلانیږي. نو اوس څه کال چې د دې برنامه تیره ده، نو تاسو کولی شئ چې راتلونکي کال دپاره په همدغه برنامې لاندې تاسو خپل ځانونه راجستر کړئ، ځکه چې دا یو غټ چانس ده. په همدغه چانسونو لاندې څومره خلک ګورئ، لندن ته څومره خلک لاړه، په همدغه په مختلفو خلک په اسکالرشیپونو باندې لاړه، په همدغه دغه چانسونو څخه خلک استفاده کوي. نو هیڅ کله باید تاسو دا ونه وایئ چې ولا دغه برنامې د دې باندې نه کیږي، کوم چا ته پیسې ورکوم په پیسو ویزه واخلم، دا وکړم هغه وکړم. نه، څنګه چې دغه جدول ما تاسو سره شریک کړ چې تقریبا دومره ډیر خلکو هر کال په همدغه برنامې لاندې ویزې اخیستې دي. نو تاسو هم کولی شئ چې دلته ثبت نام وکړئ، همدغه برنامې لاندې انتخاب شي، تاسو راشئ امریکا ته خپل ژوند تاسو جوړ کړئ، خپل یو بهترین کمپنۍ کې هم تاسو وظیفه وکړئ او هم تاسو خپل یو بهترین ژوند ته تاسو ادامه ورکړئ. نو تاسو کولی شئ چې راتلونکي کال دپاره همدغه برنامې لاندې تاسو ثبت نام وکړئ. دا چې ثبت نام تاسو د کوم ویب سایټ څخه باید تاسو ثبت نام وکړئ. نو ثبت نام د USCIS د ویب سایټ څخه ثبت نام کیږي. دوه ویب سایټونه دي. نو د دواړو ویب سایټونو ادرس همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو سره الریډي شریک کړي دي. نو تاسو کولی شئ چې د USCIS ویب سایټ ته هم ورشئ، تاسو د ګوګل کې تاسو ټایپ کړئ او که چېرته هلته نه وځئ، الریډي همدغه دوه ویب سایټونه دي چې یو کې مستقیم چې کوم ځای کې اکاونټ جوړېږي، کوم ځای کې ثبت نام کیږي، هغه ویب سایټ هم ما تاسو سره شریک کړې ده، او بل عمومي د افیشل ویب سایټ هم ما تاسو سره شریک کړې ده د USCIS ویب سایټ د اصلا د هغې څخه ثبت نام کیږي. نو څه کال وخت پوره ده، وخت تیر ده، یعنی الریډي دغه مارچ میاشت تقریبا پوره ده د 22 تاریخه پورې د ثبت نام. نو بل کال ته تاسو کولی شئ چې همدغه برنامې ته تاسو ثبت نام وکړئ، ځکه چې دا یو غټه برنامه ده، دې څخه باید تاسو استفاده وکړئ. نو تاسو کولی شئ همدغه ویډیو تاسو ځان سره سیف کړئ، انشاءالله بل کال ته تاسو دغه چانس څخه تاسو استفاده وکړئ او تاسو ثبت نام ورته وکړئ، ځکه چې په دې کې دغه یو میاشت ثبت نام لپاره وخت وي، بیا په 8 ورځو کې ریزلټ اعلانیږي. او په دې کې یو بل مهمه خبره تر راځم، هر هغه څوک چې د امریکا د کومه کمپنۍ څخه جاب آفر ولري، نو هغه خلکو ته پکې په همدغه برنامې لاندې لومړیتوب ورکول کیږي. تاسو څنګه کولی شئ چې د امریکا د کمپنیو څخه جاب آفر تاسو ترلاسه کړئ؟ مختلف سیستمونو باندې تاسو کولی شئ د امریکا د کمپنیو څخه جاب آفر تاسو ترلاسه کړئ. لومړنۍ تر ټولو اسانه لاره که تاسو ته وښیم خو دا ده که چېرته تاسو په امریکا کې کوم څوک لري، کوم دوست لري، کوم انډیوال هم لري، کوم څوک کوم خپلوان هم وي، ورور هم وي، کاکا ماما هم وي، نو هغوی کولی شي چې تاسو ته هلته کوم کمپنۍ سره خبره وکړي، ستاسو اسنادونه هلته ښکاره کړي، نو تاسو ته هلته جاب آفر تاسو ته درکړي. که چېرته تاسو جاب آفر ولرئ، تاسو بیا کار هم 100% کې همدغه د HB1 برنامې لاندې تاسو بیا 100% کې کار هم کیږي، نو تاسو په اسانۍ باندې ویزه ترلاسه کولی شئ، تاسو لاړ شئ هلته هم په وظیفه کوئ، هم به تاسو خپل ژوند تاسو هلته جوړ کړئ.
او بل د انډیډ ویب سایټ څخه تاسو کولی شئ ځکه چې همدغه انډیډ ویب سایټ ته که چېرته تاسو ورشئ نو هلته همدغه د HB1 برنامې لاندې بعضې کمپنۍ دي چې همدغه HB1 کې راجسټر دي آلریډي لکه څنګه چې ما تاسو سره معلومات شریکه چې HB1 برنامه چې ده نو دا هغه چا دپاره دی چې همدغه برنامې لاندې امریکا دغه کمپنیو ته اجازه ورکوي چې تر څو فورین ورکر دوی هایر کړي. نو په انډیډ ته چې تاسو ورشئ نو هلته کمپنۍ تاسو پیدا کولی شئ په امریکا کې مختلفې نو هغو سره به تاسو خپل اسنادونه که چېرته هلته تاسو جاب افر ترلاسه کړئ بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ همدغه برنامې لاندې تاسو ویزا واخلئ. او بل د لینکډین څخه تاسو کولی شئ په لینکډین کې اکاونټ جوړ کړئ. هلته ډېر زیات مختلفې کمپنۍ مختلفې وظیفې دي. هلته هم تاسو کولی شئ د امریکا د مختلفو کمپنیو څخه جاب افر تاسو ترلاسه کړئ. او بل د انټرنشپ څخه که چېرته کوم کمپنۍ سره تاسو انټرنشپ کوئ نو تاسو کولی شئ چې د هماغه کمپنۍ څخه تاسو جاب افر ترلاسه کړئ.